درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. یو ویډیو تاسو سره شریکوم چې یو جنۍ خپل یار له ورغلې ده او ناروا کار یې ورسره کړی دی. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې تاسو د ټول تفصیل نه خبر شئ. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تاسو سره دغه ویډیو هم شریکوم. درنو دوستانو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډېره وایرل ده چې یو جنۍ د خپل یار خوا له ورغلې ده، په یو اوران شانتې ځای دی، کور دی، هلته ورسره ملاقات کړی دی او ناروا کارونه هم کړي دي ورسره، چې دغه ویډیو هم راغلی. تاسو به ویډیو هم وګورئ. خو د ویډیو شریکولو نه وړاندې تاسو ته یو څو خبرې کول ضروري ګڼم چې دا هر څه د موبایل د لاسه ممکن شوي دي. نن سبا هر چا سره موبایل دی او خپلو کورونو خپلو ښځو ته موبایل د دې دپاره پرېښی دی چې هغوی په خپلو ښځو سره خبرې وکړي، خو ښځې د هغوی نه داسې ناجیزه فایده اوچتوي چې هغوی پرې ځانونو ته یاران پیدا کړي دي. اگر که دا خبرې په ځینو خلکو باندې بدې هم لګي، خو دا حقیقت دی، په دې کې شک نشته چې نن سبا هم دا حالت شروع دي. موږ به دا دعا کوو چې الله پاک دې په هر چا باندې خپل رحم وکړي، خو سړو ته پکار دی چې په خپلو ښځو باندې خصوصي خیال وساتي. لکه په دې ویډیو کې هم همدغسې تاسو سره یو ویډیو شریکوم چې یوه ښځه د کور نه وتلې، د خپل یار سره ملاقات کړی دی، بیا ورسره ناروا او خراب کارونه هم کړي دي. نو په دې هر څه باندې نظر ساتل پکار وي، د دې هر څه مخنیوی کول پکار وي، ځکه چې په دې سره زموږ پښتنه ټولنه، پښتنه معاشره نوره هم خرابېدلی شي. دا ویډیو ما تاسو سره د یو عبرت په طور باندې شریک کړله. خپل نظر راسره ضرور شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. خوشحاله او بریالي اوسئ.